یوه بیا نه دغه ورسې کیسه وه تاسو چې دغه ته تللي وې دا سی ورته د شپې چې کسان رالو تماچې یې وسه دغه څه کیسه وه تاسو کوم نیویارک کې چې هغه سټور کې چې کیسه شوې وه دغه پوره واقع راته سر نه وکړه دا کوم ځای و دا کوم ځای و اول خو راته دا ووایه دا واقع کوم ځای کې شوې وه خو زه راغلی وم نیوجرسي نه راغلی وم نه مې د نیویارک ته راغلم پته راته نه و خلکو راته چېرې دلته کسان تورې مورې داسې راځي داسې ځلې که نه خو بس موږ که وختي وو زه 11 بجې وې زه رالم جاب له ډیوټۍ له راغلی خپل سټور کې نه 711 کې 711 سټور کې تاسو کار کوئ نیویارک کې لانګ آیلینډ کې هلته زموږ د لانګ آیلینډ کې دا چې څنګه زه ورغلم دوه ملګري وو نایي که یو ما ته یې راغی اکبر وي خیر زه به تل انتظار شم ته پیسې مې شي اکاونټ کوه دغه که نو هغه ما ته وي نو هغه لا دا نو هغه هم د پښتونو زموږ د دې تاڼې دی نو هغه خو نو ما ته یې راشي یاره غني وي باتروم ته څوک ورغلي دي یاره وي چاکي شو داسې ور نو ما ته تاسو ولې خلک پرېږدئ باتروم ته نو خیر هغه ټیشو میشو روچت کړل هغه ډسبین کې واچوله دې کې ور دروازه کولو شوې دروازه کولو شوله ما یې کسټمر دی زه را روان شوم نو پوره تاسو یې کنه ګاک راغی ما چې ګاک یې نه یو مخکې ښه راغلی و هغه د پی دغه ته ولاړه وه کولور ته که نه دغه ته وینډو ته هغې ټول پی راغېستل نو ما یې دا بل راغلی شي چې څنګه راځم نشي اول اواز وکړي که نه نو ما یې جوړې بل کسټمر راغی چې ما وکتل سوګونو ما یې جوړې کاونټر ته ولاړ دی زه څنګه کاونټر کار ته را روان شوم لا پوره کاونټر ته نوم راته ما چې دغه لاس ته وکړه دا سره تماچه وه غلو غلو که نه مخې دا د شپې څه ټایم و شپې تقریبا 11-15 به وې داسې یو په باندې 11 بجې باندې 11 ماسخوتن ښه شپه ماسخوتن که نه بس چې څنګه ما هغه ته وکتل چېرې ده سره خو لاس کې تماچه نو ما هسې ملګري دی ما ځکه رئیس کنټر ته غل دی غل ته مرڅه پرېښوده هغه چې مونږ غل ولا د مونږ په خوب مل د غل نه تغدي که نه نو هغه په غربا پوه شو چېرې لاکونه را پسې ولګېد څه چلو شو چې مونږ په هغه ایمرجنسي ګیټ په ایګزیټ وتو که نه دا د مونږ پسې شاته را روان بس مونږ روډ ته راووتو هغه داسې طرف ته لاړو که نه اوس مونږ داسې څه شو خدای پاک ما ګیټ چاپېر کتل غل څه غل د مونږ نه مخکې تښتېدلو دا چې ښځه کومه وکړه نه چې کوم پی اخېستل نه هغې سره لاس کې پی و وړوکې ګیلنو هغې سره خپل جیپ و هغې نو جیپ کې کېناست چې راتاو شوم نو ما ته ویل کم آن دس سایډ ما چې دا راته غل راته آواز نه کېږي څه دي چې زه ماښه ما چې دلته ګاډي کې کېنم ما ته ته ټیک یم زه ټیک یم بس هغې پولیس مې لوکړه دې کې پولیس راغی نو بس مړه دغه ډرامه وه ما ورته خدای دې خو بس موږ ته به یې سم ویلي بیا تماشه به یې نه وړل د دې تماشو لا ته موږ د پاکستان نه راغلي د دې را به یې دلته مړو بس یو ټوم د عمر به یې لیدلي بیا به چېرته داسې نه ورکړي هغه ګاډ وه چا کړی چې غل څه چا به دې پوله راکړي دی پوله تاسو غل نه ولیدلي ما داسې کوربن نو موږ به داسې کار کېږو ډېر ماته یې کړی په هغه د مخالفلي مو دغه پولیس والے څنګه نو ما ورته ویل چې ما ته وښکاره مخ پټوله تاسو څنګه نه نه بس بیا کوټ ته شي لاړو چې لاړم نو ما له نه شنه ته جګ ته مخامخ شو ما ته جګ وي یا کیسه وکړه چلو بس ما یې زه ما له خبرې نه راځي نه بس وکیل راته وتلی ته یم درته دا خبره وکړه چې راغلی او مونږ ورته نو ټول هغه کې کسان وکیلان ټول وخندل چې پسې خندلو خو برابر یې وخندل چې پسې خندلو خو تاسو نه څه تپوسونه وکړه ما نه یو دا تپوس وکړه چې یاره کسو څنګه راغلو تاسو وویرېدی نو ما ورته چې یاره زما انګلیش کمزوری دی ما سره دا وکیل راغلی دی به سره خبرې وکړي مونږ هلته یو کس اوي دی باندې خبرې وکړي نو بس هغه ورته انګلیش کې یو څو خبرې وکړه بس دی کې تقریبا یو 15-20 کسان مخامخ لکه سینما غونډه ځای و داسې کې ټول کسان ناست وو او دې کې کوټ روم کې عدالت کمره کې اطلاع اوچت کړه ما ورته یاره زه به اطلاع اوچت کړم خو خبرې به دا وکړي لکه سوګند دې نه اخیسته سړی مونږ نیولي دا شروع کړې ما زه څه ورسره کوې پانچي کې څه سړی دا څه کوم دغه دی وایي خبره وي زه ما من پرېښی دی دشمن ودراسه تاسو چې ډېره هغه کار و